علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ملا شفیع الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې د زده کړې لسم درس ته. نه درس مو ویلی و، نن یې لسم درس وایو. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. ایټم ټین لسمه برخه. Yes it is بلې دغه دی. No it is not یا دغه نه دی. Answer the questions ځواب ورکوي هغو سوالو ته. Is it an apple آیا دغه یو سیب دی. No it is not یا دغه نه دی. Is it an orange آیا دغه یو نارنج دی. No it is not یا دغه نه دی. Is it a sweet آیا دا یو چاکلیټ دی. Yes it is بلې دغه دی. Is it a sweet آیا دا یو چاکلیټ دی. No it is not یا دغه نه دی. Is it a cake آیا دغه یو کیک دی. No it is not یا دغه نه دی. Is it an ice cream آیا دغه یو آیس کریم دی. Yes it is بلې دغه دی. Is it a bowl آیا دغه یو د برې کندانې ده. No it is not یا دغه نه ده. Is it a cup آیا دغه یو پیاله ده. No it is not یا دغه نه ده. Is it a teapot آیا دغه یو چایبر دی یا چاینکه ده. Yes it is بلې دغه ده. Is it a teapot آیا دغه یو چاینکه ده. No it is not یا دغه نه ده. Is it a saucer آیا دغه یو نالبکی دی. No it is not یا دغه نه دی. Is it a lamp آیا دا یو لامپ دی یو ګروپ دی. Yes it is بلې دغه دی. Is he a teacher آیا دی یو استاد دی. No he is not یا دی نه دی. Is he a postman آیا دی یو خط رسونکی دی. No he is not یا دی نه دی. Is he a policeman آیا دی یو پولیس دی. Yes he is بلې دی دی. Is she a policeman آیا دا یو پولیسه ده. No she is not یا دا نه ده. Is she a girl آیا دا یو نجلۍ ده. No she is not یا دا نه ده. Is she a teacher آیا دا یو استاذه ده. Yes she is بلې دا استاذه ده. ایټم ټین لسمه برخه. آډیو ابوای دلته چې هر شی ورسره کوي سوالیه جمله ده. Yes I am بلې زه یم. No I am not یا زه نه یم. آډیو ابوای آیا تاسو یو هلک یاست. No I am not یا زه نه یم. آډیو ا ګیرل آیا تاسو یو نجلۍ یاست. Yes I am بلې زه یم. آډیو سارا خان آیا تاسو سارا خان یاست. No I am not یا زه نه یم. آډیو زیب آیا تاسو زیب یاست. Yes I am بلې زه یم. ریډ وایس الاړ په لوړ اواز سره هغه لغتونه چې ډبل اس ولري. ډرس زنانه جامې. ګلاس ګیلاس. مس ریاض اغلې ریاضه. کلاس صنف. دلته yes I am کې دا یو اس اضافه په غلطۍ کې ځینې لیکل سوی دی. اصل کې دا اس نه لري. زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. کوم چیرې زموږ ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګولې علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. ښې چارې تر بیا د خدای په امان.